داسې والدې کور کې خوښ نه یې مړه پرېږده مړه دا خو ستا د لاسه منګوی سړی بس څه وکړو یاره کار روزګار نشته د کور یې راشړلي ستو او قرار یې خوښ ته شي ګرځه بس د موږ ته مشورو والا هم څوک نشته چې موږ ته مشورې راکړي ستا په شانې کې موږ ته مشوره راکړي سراجه کار کوه که نه نو تاسو کار نه کوئ ساده ګل دلې مسې ګرځي وروره هغه بل پهیم چې ورسره دی هغه مسې ګرځي یو شاهین دی وګوره تعلیم یې کلی دی نو وګوره نن څونه ښایسته وظیفې ده ښه خوشحاله ګرځي هر څه تاسو نیولي ځمکې ټولې تاسو نیولي موږ ښه کار وکړو السلام علیکم وعلیکم السلام علیکم سراجه څنګه نو سراجه ته دلته څه کوې او دا خو دلته ناست دي مړه بس څوک نشته چې موږ ته مشوره راکړي د دې په شانې کې موږ ته مشورې دونه خو یو مشوره وانلې والله دا خو هغه د چناچورو شیخ دی جومات په ځای د حجرې لبي او که نه دغه شی له چاله نن سبا مشوره هم نشي ورکولی نه ځه لکه هسې چټي زما وخت مه ضایع کوئ زه د خپل پټي کې کار کوم ځئ لاړ شئ شاهین سره مشوره وکړئ هغه ښه دی تعلیم یافته دی یو څه به درته ووایي اینې حقه شاهین خبره صحیح ده ساده ګله هم روان یو اوس کور کې دا دویمه ورځ ده دا چرګانو پایدرې په سر ودي کېږي ځای نشته او زه هم پسې داسې با چې تاسو داسې وزګار ګرځئ همداسې په پنجرو په سر به خوبونه کوئ ځئ ځئ هله پاڅېږئ ته چې وایې د دې لارۍ ګرځي ځئ د خیره السلام علیکم وعلیکم السلام ساده ګله په خیر رالی ساده ګله ستړی مه شي هی جوړې سراج ستړی مه شي السلام علیکم شاهین وروره فهیم ستړی مه شي کښېنه ساده ګله کښېنه فهیمه دلته کښېنه څنګه یې شاهین ښې شاهین وروره خبر نه منګه دادا د کور نه راوشړلو نو چې درې واڼه به کار پیدا کوئ او بیا به کور ته راځئ زه ووالمه یاره سم یې ووالمه نو ښه خبره خو دا وه چې تاسو تعلیم کړی وی ځکه چې دادا تاسو باندې ډېر مصرف وکړو تاسو یې بار مکتب ته ولېږلی خو مګر تاسو تعلیم ونه کړو ما ته نه یادېږي مړه زه ورته ټکي کوم نو اوس ښه خبره دا ده چې تاسو ځوانان یې وئ ځوان په کار ښه ښکاري نو زه به تاسو بوځم تاسو به کار کې واچوم کار نه خو به بیا نه راڅښتئ نه نه راځه راځه له موږه بوځه ساده ګله ښار ته هم بیا ما کارونو کې مه چوم خو ګوره ښار کې به د کلي خویونه نه کوئ ښه هغه د پول منظوري شوې وه هغه پول هم جوړ نه شو نو په جاله باندې مزدور راځو مزدوري وکړه زه جوړوم
کې بخاري راګرځي دا دې شپه ده دا دې شپه ده چې بخاري نه شته سمه ده استاد سمه ده ولا چینی مو کې وایي چې کوم څه وساتي چینی وساتي نه تو څه چینی ساتي دې واچو ها راولو یو پیدا شو چې مالم راوړه سمه ده شمم پکې نه د پرېغوستې بالا سراجه زه ته کار کوم او هغه دواړه ملته د هوټل والا سره کېنول راځه چې تالته مستري سره کېنوم خو کار وکې بس دا ټول لیدلي دي دا به ته جوړې د خیره سره دې نه ته تېر شه زه تابع ملته د دوکان سره کېنوم دا کار مه کوه که نه او ګاډي خو سم ډېر دي هغه دوکان لرې دی د دوکان سره د کېنوم او دې دوکان له ورځو دې دوکاندار سره د کېنوم صحیح ده اوم دې دوکاندار سره السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه استاد صحیح صحت ښه دی په خیر یې دا سړی مې ډېر لرې نه راوسته استاد تا سره به شاګرد دي او په دې لږ پام کوه صحیح شو زه به ورته کار زده کړم د خیره کومک به ورسره وکړم والله که ته خپل کار وکړه او استاد خپل کار ته پرېږدوه ته دې شیانو کې بې ځای ګوتې مه وهه کار یادوم کنه کار یادوم استاد تا ته کار یادوي استاد ته وګوره چې هغه څه کوي هماغه شانتې لاړ شه لکه طیبه راځه چې د دې سراج خواله لاړ شو 2 میاشتې مې تېرې کړي اوس تا نه به اجازه ورکړو په کور ته لاړ شو یاره نه دې راځه چې ځو راځه دا خبره مې لا استاذه راځه ته راځه انشاءالله مخکې شو دلته اوس مرغوش تل نشته دی وګرځېدې ښار کې وګرځېدې ورځو کور ته ځو یاره کور ته ځو سوال راکړه لکه السلام علیکم بزنس کړي مشي خبره ستړی مشي زه تکړه خیر دی صحت دې ښه دی چې استاد دې اجازه ورکړه 2 میاشتې وشوې چې موږ کور ته نه دي لږ بدل لاړ شي هېڅ مشکل نه لاړ شي لاړ شي په خیر لاړ شي په خیر لاړ شي راځئ لکه فهیمه
سم خوشحاله یم چې دې کلي له رالو مړه سترګې تورېدو خو مېرمانې دغه په خو دا لینده به هم ګوره نه نه دا شیونه نه لرې کومه خو داسې چل دی چې روپۍ هم ډېرې ګټلي او 15 شپې کوه او بېکار له زورې شتې سړی مړه السلام علیکم خیر جوړې خیر خیر جنګول ګوره زما ډېره خوښ دي هسې پرېږده مړه مزدورۍ له ولې نه ځئ موږ تلي 200 روپۍ مو ګټلې نه دی یاره بیا شوې که نه وعلیکم شاهین ورور یاره نه دی هنده بولي هنده صدقونه رالی رالي څنګه ښه په خیر تېره شوه په خیر تېره شوه یاره بس تاسو ته خو ما ویلي چې اول تعلیم وکړئ خو تاسو تعلیم ونه کوو نو کار ته مې بوتلی نه یادېږي واچولی نو اوس تاسو خپل کار وکړئ کله چې تاسو کار وکړئ خپل بچیانو باندې تاسو د دې د وجې تعلیم وکړئ چې ټولو ځوانانو ته زما دغه پیغام دی چې لومړي قدم کې باید تعلیم وکړي که چېرته د تعلیم موخه مساعده نه شي نو بیا باید دوی کار وکړي زما مو ته دقسې پیغام دی نه دی یاره او که د کار دې که هسې دې نه کښېني مونږ کور کې ویل چرګانو پنجرې په سر به ودکېدو کار هم نه و که نه هغه خو ساده ګل هغه زه ودکېدم